بل خبره چې د موږ سره بټن ګروپز دي بټن ګروپز کې چې موږ کولای شو په یو ګروپ کې څو بټن واخلو او له هغه نه استفاده وکړو نو بټن ګروپز نه مطلب په دې شکل دی موږ سره چې څو بټنز دي خو په ګروپ شکل کې دي جدا جدا نه دي ټول سره یو ځای دي او لدینه موږ کار اخلو مختلفو طریقو سره کې موږ کولای شو منو هم جوړ کړو دینه موږ کولای شو چې کوم ځکه موږ تاسو په کار راځي تاسو کولای شئ لدینه استفاده وکړئ نو دې طریقه کار څه سخت نه دی یوازینی شی چې دی دا چې تاسو به یو د واخلې او هغه دفته به تاسو کلاس بیټین ګروپ لګوي او دې دف کې بیا تاسو کله بټن اخره نو هغه کلاسونه دي چې تاسو بیټین بلې کې او بیټین ته به یو کلر ورکوي نو سو بټن چې تاسو واخلې بس هغه به تاسو سره د ګروپ په شکل راځي بس یوازینی نوې شی دا دی چې دغه بټن تاسو اخره تاسو به د یو دف کې اخلي او هغه دف باندې به تاسو د بیټین ګروپ کلاس لګوي نو تاسو سره به دا کار تر سره کیږي اوس دغه کې هم مونږ سره خبره د سایز چې په دې کې مونږ بای ډیفالت کوم اخلو هغه میډیم سایز کې وي نو تاسو کولای شئ دغه بټن ګروپ چې دی د سایز تاسو ال جی ته هم یعنی لارج ته هم واړوي او اسمال ته هم واړوي د لارج لپاره به تاسو بیټین ګروپ ال جی لګوي او د اسمال لپاره به تاسو بیټین ګروپ اس ام لګوي نو دې سره بس تاسو د بټن چې کوم سایزونه دي هغه به تاسو سره فرق کوي د دې نور شیان هم موجود دي هغه مدل د نه دي راخصي ځکه د هر شي د کول هم مهم نه دي هلته موږ سره د جاوا اسکرپټ کوډونه راځي او څه پکې د بوت سټریپ راځي نو موږ په دغه شانو سره نه خرابو ځکه د موږ د بوت سټریپ والا خپل ډاکومېنټیشن راکړی چې تاسو هر څه په کار وي دي نه اخلي او ضروري نه چې تاسو هر شي زده کې کوم شي چې د زده کولو او تاسو ورته ډیر زیات ضرورت درلود هغه ما ټول تاسو ته کلاس بای کلاس تشریح کړو او نور هم تشریح کوم باقي څه شي چې د کلاس د زده کولو ضرورت نه هغه تاسو عملاً خېمه دغه شي د زده کولو د تاسو ته خېمه دي نور شي موجود هغه تاسو په ویب سټ کې خېمه چې څنګه به اخلي او څنګه به کار اخلي نو راځو پر دې هم کار کوو نو دلته چې موږ کوم بټن ځخص هغه موږ سره ساده بټن دي چې نه بځي او سلري کوم یو څه بځه پرې دمه نو دا موږ سره بټن پاتې شو دینه بازه سم هم لري کما او د بازراشم دینه بازه ال جی هم دیزنه لري کوم دا موږ سره ساده حالت کې پاتې ورس دا بټن چې دا سره ګروپ کې نه دی دا هر یو بټن موږ سره جدا دی کدا موږ ګروپ کې اچول غواړو نو موږ بس کوو دا ټول به دیزنه لري کول د موږ یو د واخلو او د غدف ته به موږ کلاس ورکو مثال د خبرې بیټین ګروپ بیټین ګروپ بلیکو او په دې کې دنه به مونږ خپل دغه بټنز وراچو نور څه نشته بس یوازینی شی دا چې نوې دفالو په دغه کې تاسو کلاس لګوي بیټین ګروپ او باقي چې کوم بټن تاسو غسل غواړي هماغه دوه کلاس دي بیټین بلکې او بیټین لپاره به کلر لیکي دا فکره سفری لوډ کړو تاسو چې کوم بټن دی او ځینې چې جوړ شو او ګروپ جوړ شو په خوا دا جدا جدا وو اوس دوی سره چې شو دوی سره ګروپ شو اوس د ګروپ نه خط شه د ګروپ نه موږ سره دا تاسو وګوره دا کونج او دا کونج چې د ریډیوس دی دا کونج او دا کونج ریډیوس دی او منځ کې چې دی هغه موږ سره شاپ دی نو دا موږ سره یو ګروپ دی او خبر دی کې نور هم اخیستل غواړم نو کاپی پیسټ کا کلر ولا بدل کا مثال د خبره جوړ تلیکم سیکنډری سیو کړم دا هم تاسو سره جدا ګروپ شو نو دا موږ سره یو ګروپ جوړول دي چې د بټن تاسو کولای شئ ګروپ جوړ کړئ اوس د کې هم موږ سره درې خبر راځي دوه خبرې چې موږ سره ال جی دا یو موږ سره اس ام دی دا ګروپ کا ستا لارج سایز کې پکاره نو دلته دا بیټین ګروپ چې تالی کله دې سره به یو بل کلاس هم واچي چې هغه بیټین ګروپ دی او دې سره به یو بل شی اضافه کوي مثال ال جی کچته ال جی لیکي سفاری لوډ کا نو تاسو کوم ګروپ دی هغه به لارج سایز کې راشي او کچته اس ام لیکي نو تاسو کوم ګروپ دی هغه به وړو کې سایز کې راشي نو دا موږ سره خبره د بیټین ګروپ ده اوس ما دا خبر وکړه چې د کې نورې طریقې هم شته نو د هغه لپاره به موږ څه کوو بوت سټریپ سایت ته بځو اول د تاسو ته دا خیمه او د هغه ځای نه بز تاسو ته چې کومه کاپی کوم دلته د خیمه ځکه د موږ ډیر شیان راځي کله تاسو ته تشریح کوم خو سخت نه دي خو بیا تاسو هم کنفیوز چې دا شی ز کوم د زکول پر د هغه هیڅ ضرورت نشته هیڅ ډیولپر هم هغه نه زده کوي ار یو څوک شکار کوي بس چې په کار دي زینه راخلي دغه شیان چې د تیوري کلاسونو کې او د نور څه چې اوسه شیان تاسو ته تدریسوم دا ځکه مهم دي چې دا زموږ پروجیکټس کې اسانه دي او مونږه ضرورت دي لنه چې مونږه غزینه راوالو نو دله خاطر هغه مونږه ګورو په کلاسونو ځان په یو باقي دا شیان چې دا بیا تاسو خپل هم استعمالول شئ ځکه تاسو ډیر شیان پاک زده کړی نو کمپوننټس ته براشه په کمپوننټس کې موږ سره چې موجود ده بټن ګروپ موجود دی او بدل ته براشه نو دا هم موږ سره ما خبره ده چې کلاس ده او دای ورته لګول په دې کې موږ سره دا بټنز موجود دي او ماغه موږ سره خبره ده چې شي ده د بټن ګروپ ده نو کاغذ تاسو نه لیکه دي نه دا کوډ کاپی کړه او راشل د پیسټ نو تاسو به هماغه کار کوي دا ما پیسټ کو سیو میکلو او صفه می لوډ کو نو ګوره همغه ګروپ دلته موږ سره جوړ شو
اوس خبره د کسټمایزیشن د نو ما تاسو طریقو خو دا یوازینی شی که تاسو بدلول غواړئ هم تاسو کولای شئ د کلرز بدل کړل د ټول ته پرایمري لګول تور ته ولګو مثال د خبرې سکسس بلګي تور ته ولګو ورننګ نو تاسو به ورننګ لګي نو کلر به دغه چې کلر دی هغه بدل شي کنور څه ډیزاین بدلول غواړئ نو تاسو ته سیسس درځي تاسو کولای شئ د ډیزاین نه بدل کړئ دا موږ سره یو خبره شو بل دی وی چې دا اکټیو دی نو اکټیو کې څه خبره نشته ماغه اکټیو کلاس لګولې مثال کدی کې یو بٹن اکټیو کول غواړي مثال دا یو اکټیو کول غواړم نو دا تاسو کې یو کلاس بوله کې د اکټیو فنوم باندې دا تاسو سره اکټیو شي نو دا ما اکټیو کلاس لګو نو دا ګورم سره اکټیو شو دا نور چې موږ سره اکټیو نه دي نو دا واړه شیان دي چې ما تاسو تشریح کړی دی او پوس پس لیدین تاسو خپل هم پوهیږئ دا شیان وګورئ او میکس سټایل دی میکس سټایل نه مطلب ماغه دی چې بس میکس ډیزاین سره تاسو استعمالول شي بل وی آوټلاین کستا چې پکاروي نو دا هم څه سخت شی نه دی کله تاسو وګورئ واځینې شی چې دا د مونږ غلطه بیټین پرایمري لیکلو نو آوټلاین خو ماته اوس بٹن کې تشریح کړه نو تاسو کولای شئ دا کلاس لګوئ نو دا وګورئ تاسو مونږ بیټین پرایمري لیکل کړه نو دې تاسو صرف آوټلاین لګوئ او ډیش ورک دلته هم راشي آوټلاین لګوئ ډیش ورک دلته هم راشي آوټلاین لګوئ ډیش ورک او سیو کړئ راشي سفل ته ریلوډ کړئ تاسو سره به دا آوټلاین ته وړي نو دا موږ سره موجود دی او تاسو کولای شئ لدین استفاده وکړئ او بل خبره دا د موږ سره چې دلته هم موږ سره ماغه سټایلونه موجود دي هماغه طریقې موجود دي انپوټ باکس دلته اخیستل شوی دی لازم تاسو کولای شئ استفاده وکړئ نو دا نه سخت شیان نه دي اوس خبره موږ سره دا ده بٹن ټول بار چې دلته بٹن ټول بار نه مطلب دا چې تاسو مختلف ګروپونه جوړ کړئ او لاغه استفاده وکړئ مثال تاسو نه غواړئ چې ټول یو ګروپ وي دلته تاسو غواړئ چې یو ګروپ وي بل د موږ سره بل ګروپ وي بل د موږ سره بل ګروپ وي نو بیا تاسو کولای شئ د دې لپاره نه لیکل تاسو پوهیږئ دا ته تیار جوړ کړئ بس دا کوډ ډیزاین کاپی کا اول ته واچو په خپل ورته کسټمایزیشن وکا نو ته هر څه تیار موجود دي او تاسو باغه کاپی کې وروا چې استعمال به کې اوس دې کتا سورا شي نوې څه پکې نشته بس نو چې دا هغه دا شی لګیدل اوس که دا تاسو ته تشریح کوم چې دا کلاس به زده کوي دا رول به زده کوي او دا لیبل به زده کوي نو دا به تاسو به خسته کون شي تاسو به چې دا مونږ کوم طرف ته روان یو نو دې شانو او اصل کې دې شان د زده کولو څه خاص ضرورت هم نشته بس تاسو به تم دونه غونه پوښتنه چې دې کې مونږ چانج څنګه راولو مثال د خبره دا کلر مینه ده په کانو دا کلر خو ماته واستوي بس پرایمري په ځای بل شي او ټولې کا سکندري کلر دنده په کار دغه په ځای بل شي ولیکا دا کلر دنده په کار دغه په ځای بل شي ولیکا د دې په ځای ته کولای شي بل شي ولیکي مثال دلته یو د 3 لیکل ته یو د 3 په ځای بل شي ولیکا دا هغه شان چې تاسو کولای شئ دینه کار واخلئ استفاده وکړئ نو بٹن ټول بار شو مونږ سره او ډیر کم ته وی تاسو چې غواړئ تیار موږ وی کوډونه لیکلي و تاسو کولای شئ دین استفاده وکړئ د سایزونو خبره ده چې لارج دی میډیم دی او سمال دی نسټینګ دی نسټینګ نه مطلب خبره ډراپ ډاون دی که تاسو دغه ډراپ ډاون کې وی غواړئ بس دلته دا شی موجود دی دا صرف کاپی کوي دي نه چې کاپی مو کو راشه دلته به پیسټ کړئ زه بدل لري کوم د دې په ځای به هغه پیسټ کوم اوس راشه سفر لوډ کړم نو هماغه ډیزاین تاسو هم راغی نو دا به تاسو سره کار کوي خو یو خبره له یاد ساتئ اوس دا ډراپ ډاون موږ سره څه کار کوي چې ما جاواسکرپټ کوډ لګولې کزه د دې نه لري کوم سیو کړم سفر لوډ کوم دا ډراپ ډاون به موږ سره کار نه کوي نو دې ته په تاسو ډیر ځای خیال ساتئ چې تاسو جاواسکرپټ دلته پراپرلی لینک شوی وي چې هغه لینک نه وي نو ډراپ ډاون به تاسو سره کار نه کوي نو وای کچې تاسو ډراپ ډاون والا په کار وینو تاسو کولای شئ لدین استفاده وکړئ کدا ډراپ ډاون والا تاسو ته تشریح کوم نو دا ګورو کلاس لګیلې بیټین ګروپ چې د ماته واستوي او رول د جاواسکرپټ لپاره استعماليږي چې حالت هغه بیا دا ویلیو ګټ کې په دې باندې دوی کار کوي اریل لیبل چې دا هم چې د دې بٹن د لیبل لپاره دی او دې کې چې څه شان دي نور هماغه شان دي لکه بیټین لګیدل بیټین پرایمري لګیدل دي او دلته هم بیټین ګروپ دی دلته اوس دا وګورئ ښه بیټین دی آی ډی چې دی بیټین ګروپ ډراپ 1 دی دا آی ډی چې دا جاواسکرپټ لپاره لیکل شوی دی ترڅو په دې باندې دا ټارګټ کړی شي او دې ته کوم ډراپ ډاون دی هغه ولیکل شي دلته که تاسو راشي کلاسونه لګیدل دي هماغه کلاس د بیټین دی او بیټین چې د پرایمري د ډراپ ډاون ټاګل دی دا یو کلاس اضافه شوی دی پکې د جاواسکرپټ لپاره اضافه شوی دی دا د جاواسکرپټ لپاره اضافه شوی دی ډاټا بیس ټاګل اریل دا هم سره دغه څه خبره ده نو د دې شان د تشریح څخه خاص ضرورت نشته بس موږ څه پکار دی کسټمایزیشن پکار دی کسټمایزیشن څه مطلب د دې رنگ بدلول د دې سایز بدلول د دې خط بدلول نو دا شان تاسو دغه ښکاری د وان په ځای کتار چې لیکي مثال لیکم چې مینو او د دې ټو په ځای لیکم چې اباوت نو دا هم د کسټمایزیشن وي هم دا ډراپ ډاون 1 لیکل شو د په ځای ورته ولیکل پروفایل او د دې په ځای ورته ولیکل لاګ آوټ دا وکړه راځي سفر لوډ کوم دا وګوره دا مینو شو دا اباوت شو په دې کلیک کوم دا تاسو شي پروفایل شو
او دلته چې دا کوم دغه لیکل شوی دی دا ډراپ ډاون چې دلته لیکل دا ډراپ ډاون دلته لیکل شوی دی نو دا لري کته او تولیکا چې سیمور مثال د خبرې تاسو ته مثال در کوم سیمور ولیکا ریلوډ کنه لګور تاسو سیمور ښکاری په دې کلیک نو تاسو به نور شان دي نو دا غشان تاسو کولای شئ بس دې نه ډاونلوډ کړئ او راویل یو واچوي صرف استعمالوي او تر بدلوي را بدلوي نور کلر ملر په دې هم تاسو پويږئ تاسو خپل کولای شئ دا شان بدل کړئ او دین تاسو کار واخلئ دا موږ ته جدا ویریشن دی اوس وی کدی رقم ته بٹن غواړي یا دې رقم ته بٹن غواړي یا دې رقم ته وی بیا تاسو شیو کې دلته وی تاسو نور هیڅ مکه صرف دغه یو کلاس اضافه کې کوم یو کلاس دا یو کلاس او زمونږ دا یو چوغره دا څنګه دا هوريزونټلی دی وی کدا ورټیکلی کول غواړم دلته ګوره چې لګیدل دلته بیټین ګروپ لګیدل کنه د دې په ځای وی تاسو شیو کې د دې په ځای وی تاسو دا کلاس لګوي بیټین ګروپ ورټیکل زه به دا دې نه کاپی کړم مرابه شنل دبه پیسټ کوم دا ما پیسټ کو راځم ګورو چینجز راځي کنه نو دا وګوره چینجز پکې راغی دا موږ سره ورټیکلی شو په خو هوريزونټلی اوس ورټیکلی شو نو دا عادي شیان دي بس تاسو صرف کلاسونه زده کړی دا کلاسونه براخله او استعمالوي به صرف د استعمال ځای به ګوره اوس کته د استعمال ځای نه معلوم نو تاسو ته پته چې موږ یو دفعه خلو ځکه ما تاسو وی چې د داخله کې به تاسو کلاسونه خلل دونه به تاسو په پويږي هغه نه علاوه هم کنه پويګل تاسو ته لیکل شوی د ډسکرپشن ولولې لارښوونه ولولې تاسو په دې پوښي د موږ څنګه استعمالو نو دا موږ سره د ګروپ بٹن خبره وا او بل مونږه مخکې بٹن تشریح کړه خو زما ذهن ته لکه چراغ مونږه بٹن آوټلاین والا بٹن نه کته چوټلاین والا بٹن مونږ سره څنګه کار کوي نو آوټلاین والا بٹن هم مونږ سره اسانه دی هغه څو بٹن به تاسو اخلي مثال ما کلیک ورکړو نو بای ډیفالت چې مونږ اخلو دا مونږ سره سولید بٹن وي نو کدل تراشه ما کلاس ورک موړتا او تولیکم بیټین نو بیټین بخا مخالی کې تر څو د بٹن سټایل راشي اوس کتا چې کلر والا غوړ نو بیټین پرایمری به مونږ لیکول یا وارننګ نو مونږ سره بدس راتلو آوټلاین والا غواړي نو د کلر نمخ کې بتا چې آوټلاین ولیکو بیا به ډش واچو سیو دی کې نو دا به د سټایل کې راشي او چې کله بیا ماوس وروړي نو دا به تاسو چېږي فل کېږي به همدا ډول بل اخلم بل کلر کې وارننګ په ځای راځم ته پرایمری لیکم نو دا مونږ سره پرایمری کې راشي سیو کا اوس راشي کله چې ماوس په وروړي دا به تاسو په دې شکل راځي نو دا مونږ سره هغه آوټلاین والا کلر بٹن دی او د دې بٹن نور مثالونه هم کتا چې بوټ سټریپ کې کتل غواړو د مونږ سره بٹنز پنوم باندې موجود دی په دې کلیک کړئ نو د دې دا وګورئ مونږ ته وی چې دا مونږ سره بٹنز موجود دي تاسو دې استفاده کولای شئ د تیار کوډ هم لیکل وي دنه چې هر یو تاسو استعمالول شي او نور بس خبرې پکې تیار موجود دي تل تاسو لسلی شي سشتنه وي که تاسو سبمیټ بٹن اخسي کوم بٹن اخسي کوم سبمیټ او کوم ریسټر او چاخه سي په دې باندې دا کلاس لګوي تاسو به دا کار کوي آوټلاین بٹنز موږ سره په دې شکل دی لارج بٹن موږ سره په دې شکل دی اسمال بٹن په دې شکل دی او ډیسیبل بٹن موږ سره په دې شکل دی نو دا وي بس ویل ولې وګوره بلاک لیول بٹن هم سره موجود دي بلاک لیول مطلب دا چې مکمل صفحه نشي نو تاسو بس کې بس دې دا کاپی کړئ ګرځه مور پسې او دا مو چې کاپی کول به ورواچوي سیو کړئ او راشه صفحه د ریلوډ کړئ دا بلاک لیول بٹنز دي بلاک لیول مطلب دا سونه صفحه چې دا سونه صفحه چې دا ټول نشي او دا صفحه سونه دا صفحه موږ سره 12 ګریډ صفحه ده 12 ګریډ ولې دا چې کومه کال لیکل او کال اټو چې سونه بیت موجود دی ټول اخلي کزرا چې دلته ټول کوم چې مثال د خبره زما 2 ګریډ پکار دی نو موږ ته 2 ګریډ صفحه راکې دا 2 ګریډ ده او کته ټوالج مثال 4 ګریډ نو د 4 ګریډ نه مطلب دا چې 4 ګریډ صحه راکنو 4 ګریډ دا شان ماته تشریح کړی دی بعد پدې پوي ووسه او دلته تاسو نه سپیس ورکول غواړئ نو تاسو چې کوم بٹن د هماغه سپیس په کتل بتاو سره راځي بس څه دی یواز دا چې دا کلاس اضافه شوی دی دغه دف باخله په دف کې باندې ګریډ کلاس لګوي او د دې د منځ کې د ګیپ ورکول پر به تاسو ګیپ 2 لګوي به تاسو سره کار کوي نو خبردار دي تاسو سره موجود دي تاسو دې نه کولای شئ کار واخلئ او استعمال کړئ اوس دا سنټر ته راوصل دی او اخر ته وړل دي نو دلته هر څه تیار موجود دي او مارجن ایکس یو ټاټو کړی دی دا سنټر ته راغلی مارجن ایکس مارجن وای او مارجن لیفت او مارجن رائټ دا ټول ما تاسو تشریح کړی په مارجن کلاس کې چې موږ شان څنګه سنټر ته کولای شو منځ ته وړل شو یا خو بل خواته نو دا ټول ما تاسو تشریح کړی دی نو د مارجن ایکس یو ټوکړه مطلب لیفت رائټ یو ټوکړه د موږ سره سنټر ته راغلی دی نور څه شته نه د شپږ ګریډو کالمونه اخستې دي دو بٹن دی پکې بلاک لیول کې راغلی دی مارجن ایکس مطلب لیفت رائټ ورته ټوکړه دا سنټر ته راغلی او که لیفت وړل غواړئ نو جسټیفای کنټینټ ورته لیکل دا هم ماته اوس ته ویل دی فلګ چې کله موږ تشریح کو جسټیفای کنټینټ ته اند لیکل دا اند ته راغلی دی نو دا شیان موږ سره موجود دي کله هم تاسو په نه پوهیږئ نو دې ساحه ته مراجعه کوئ بوټ سټریپ سیټ ته راځي بیا لوي ما بوټ سټریپ سیټ ته راشي بای ډیفالت دا موږ سره په دې شکل وي دلته تاسو راغی ډاکس ته راشي او په ډاکس کې بل تاسو راشي کمپوننټس ته
او کمپوننټس کې دا ټول شیان موجود دي. نو د دې له جملې څخه موږ یو بټن وي او یو مو بټن ګروپ وي. نو که په دې تاسو بیا ذهن هلته نه خلاصيږي تاسو په کار دی نو ډایرکټ بټن سره راشي دلته تاسو موجود دی. مثال ستاسو بټن په کار دی سکسس په کار دی وګوره سکسس والا کوم یو دا یو دی. نو دا بټن دا کوډ ډیزاین کاپی کا ستا ډینجر په کار دی دا کوډ ډیزاین کاپی کا هر یو چې تاسو په کار ډیزاین کاپی کول شي استعمالول شي. نو دا موږ سره د بټن خبره آوټلاین کې هم هغه خبرې دي هر یو چې تاسو په کار هغه استعمالول شي.